د زیار یوټیوب چینل قدرمنو کتونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. زه تاج محمد تمکین یم او د ماکرو اکنامکس د بخش یو بل لیکچر سره ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم. نن موږ په دې بحث کوو چې انفلاسیون څنګه کنټرولوی شو. په تیرو درسونو کې موږ د انفلاسیون په معنا او مفهوم وپوهېدو، په ډولونو یې وپوهېدو، په تاثیراتو او اغیزو باندې وګړېدو. نن موږ کنټرول اف انفلیشن یا د انفلاسیون په کنټرول باندې غږیږو. په دې کې لومړی میتود چې د انفلاسیون د کنټرول لپاره عموما ډېر عام ده هغه زموږ منیټري پالیسي ده یا پولي سیاست. کله چې موږ د پولي سیاست په باره کې خبره کوو راځي چې لږ شالید باندې وګړېږو. هر هیواد عمومي اقتصادي سیاست لري چې دغه عمومي اقتصادي سیاست د مختلفو فرعي سیاستونو د مجموعې څخه عبارت وي. مثلا پولي سیاست شو، مالی سیاست شو، د استخدام سیاست شو، د بهرنیو اسعارو د تبادلې سیاست شو او داسې نور وغیره ډېر سیاستونه دي چې دا د عمومي اقتصادي سیاست یوه فرعي برخې تشکیلوي. بالخصوص کله چې موږ په عامیانه ژوند کې یا د اقتصاد په ډګر کې د اقتصادي سیاست نوم اورو نو بالعموما زموږ ذهن ته راځي چې اقتصادي سیاست یا ماکرو اکنامیک پالیسي یعنې عموما مانیټري پالیسي او فسکل پالیسي. مانیټري پالیسي یا د پیسو سیاست یا پولي سیاست د هر هیواد د مرکزي بانک لخوا تنظیمیږي، جوړیږي او عملي کیږي. او همداشان فسکل پالیسي یا مالی سیاست د هر هیواد د وزارت مالیې دنده ده یا مسؤلیت ده چې جوړې کړي، تطبیق کړي او همداشان په خپل هیواد کې عملي بڼه ورته ورکړي. زموږ د درس موضوع ده مانیټري پالیسي یا پولي سیاست چې د انفلاسیون د کنټرول لپاره استعمالیږي. په دې باندې نن بحث کوو. مانیټري پالیسي یا پولي سیاست هغه سیاست ده چې د پیسو په عمومي عرضه کې او همداشان د قرضونو په مقدار کې د تغییر له امله په ټول اقتصادي سیاست باندې یا د ټول هیواد په اقتصاد باندې تاثیر غورځوي. یا په انګلیسي کې موږ وایو چې مانیټري پالیسي از an economic policy that influences the economy with the decrease in increase of money supply and credit amount. عموما مانیټري پالیسي هدف چې د قیمتونو ثبات یې موږ تاسو په تیرو درسونو کې وغږېدو چې هر هیواد یا بالخصوص پرمختیایي هیوادونه د قیمتونو د زیاتوالي د ستونزې سره مخ وي. په دغه هیوادونو کې د اکثریت خلکو عواید چې ثابت وي نو د قیمتونو په لوړوالي سره د دغه خلکو د عوایدو پرچیزنګ پاور راټیټیږي یا د دوی معاش دومره تکافو نشي کوی چې هغونه سودا واخلي لکه مخکې چې په باثباته قیمتونو سره اخیسته. نو مانیټري پالیسي په دوه قسمه باندې موږ ویشو یا پولي سیاستونه په دوه قسمه باندې ویشو چې یو ته موږ ایکسپینشنري یا پراخه پولي سیاست وایو یا توسعوي پولي سیاست، بل ته موږ کنټریکشنري مانیټري پالیسي وایو یا انقباضي پولي سیاست موږ ورته وایو. ایکسپینشنري مانیټري پالیسي یا توسعوي پولي سیاست هغه سیاست ده چې په کومه کې د پیسو د عرضې لپاره د تقاضا د زیاتوالي کوشش کیږي. یعنی که یو هیواد د یو هیواد سنټرال بانک یا مرکزي بانک کوشش وکړي چې خلک پورونو اخیستلو ته وهڅوي نو د ایکسپینشنري پالیسي په برخه کې دی د انټرست ریټ ټیټ ټاکي. مثلا د 10 په ځای 2 یا 3 ټاکي تر څو زیات خلک دې ته تشویق شي چې د بانکونو څخه پورونه واخلي او کاروبارونه شروع کړي یا بزنس لونز واخلي. ایکسپینشنري پالیسي عموما په پرمختیایي هیوادونو کې ډېره ښه پایله یا نتیجه ورکوي. خلک بانکونو ته مراجعه کوي او مختلف نوع یا مختلف ډوله قرضونه ترې اخلي او خپل کاروبارونه شروع کوي چې هغوی په رواني لحاظ هم تشویقیږي چې زه د انټرست ریټ کم ده یا سود سلنه کم نه ده نو هر سړی کوشش کوي چې زیات لون د بانک نه واخلي او خپل یو کاروبار شروع کړي. د ایکسپینشنري پالیسي هدف دی چې عموما په یو هیواد کې اقتصادي فعالیتونه زیات شي او د عوایدو منابع د خلکو لپاره زیاتې شي. بل کنټریکشنري پالیسي ده په کوم کې چې یو هیواد کوشش کوي چې د پیسو په عرضه باندې یو بریک یا سپیډ بریکر ولګوي. معنا دا ده اکثر وخت داسې شي چې ډېرې زیاتې پیسې د قرض په شکل باندې عموما اخیستل شوي وي نو د سنټرل بانک لخوا داسې یو پالیسي جوړیږي چې هغې ته انقباضي یا تنګونکی سیاست موږ وایو چې د سود سلنه پکې لوړیږي. یعنې د ایکسپینشنري پالیسي برعکس خبره ده یا د توسعوي سیاست برعکس خبره ده. په دې کې د سود فیصدي مثلا د 2 نه 10% ته ځي چې هغه خلک چې پورونه یې اخیستي یا ډاوټفول لونز مشکوک قرضونه یي چې بانکونه په دې متیقني چې خطر ده باید موږ خپلې پیسې بیرته ترلاسه کړو. نو کومو خلکو چې پورونه اخیستي له دې ویرې چې د سود کچه پې زیاته چارج کیږي زور زر خپل قسطونه تادیه کوي او بانکونو ته خپلې پیسې بیرته وړي. عموما که ایکسپینشنري پالیسي یا کنټریکشنري پالیسي خو د دې اهداف
دا چې په یو هیواد کې د قیمتونو ثبات رامنځته شي، همداشان د استخدام په کچه کې کار وشي، د خلکو لپاره د استخدام منابع ډېرې زیاتې شي. نو هر هیواد د خپلو شرایطو مطابق پولي سیاست تهیه کوي او همداشان د همغه اهدافو لپاره د اهدافو د تعقیب په خاطر باندې د پولي سیاست د تطبیق لپاره مټې رانغاړي. په افغانستان کې هم زموږ او ستاسو مرکزي بانک یا سنټرل بانک چې دا د افغانستان بانک ده چې د افغانستان د اساسي قانون د 12مې مادې په اساس باندې ورته استقلالیت ورکول شوی ده او سنټرل بانک هم ورته ویل کیږي. له یاده دې پاتې نه وي چې په افغانستان کې لومړنی بانک په 1412 هجري شمسي کال کې د افغان ملي بانک په نامه باندې جوړ شو د عبدالمجید خان زابلي لخوا، او عبدالمجید زابلي ته د افغانستان د بانکدارۍ پلار هم ویل کیږي. د پولي سیاست د تطبیقولو وسایل عموما موږ په دوه قسمه باندې ویشو. یو ته موږ مقداري معیارونه یا مقداري وسایل وایو چې کوانټیټیټیو میجرز دي، یو بل موږ سره کوالټیټیو میجرز دي یا معیاري مقدارونه دي. په کوانټیټیټیو میجرز کې یا په مقداري اندازهګیرۍ کې لومړنۍ وسیله یا لومړنی ډیوایس یا لومړنی ټول یا وسیله چې د پولي سیاست لخوا عملي کیږي تر څو انفلیشن پې کنټرول شي هغه اوپن مارکیټ اپریشن ده، د آزاد بازار عملیات دي. په نوره نړۍ کې د آزاد بازار په عملیاتو کې عموما د سنټرل بانک لخوا بونډونه او بهرني اثر خرڅیږي. په افغانستان کې هم د آزاد بازار د عملیاتو تر نامه لاندې موږ دوه قسمه عملیات لرو. یو ته موږ کیپیټل نوټس اکشن وایو چې په هغې کې د افغانستان بانک لخوا بهادار ورقې په سود باندې یا په بهاداره ورقې په انټرست باندې په خصوصي بانکونو باندې خرڅول کیږي. دا 23 ورځو بهادارې ورقې هم ویلیډیټي او 4 ورځو لپاره هم. کله چې د افغانستان بانک یا هر مرکزي بانک وغواړي چې پیسه باثباته وساتي او یا په بازار کې د پیسو عرضه کنټرول کړي یا کمه کړي، نو بهاداره ورقې په خصوصي بانکونو باندې خرڅوي، په مقابل کې افغانۍ راټولوي. کله چې غواړي منی سپلای زیاته کړي په بازار کې، نو بهاداره ورقې بیرته اخلي او خصوصي بانکونو ته افغانۍ بیرته ټرانسفر کوي. د دې ترڅنګ د آزاد بازار د عملیاتو دوهمه برخه چې د بهرنیو اسعارو لیلام ده. په افغانستان کې هم په اونۍ کې 2 یا 3 ورځې د ډالرو لیلام کیږي او سنټرل بانک چې کله وغواړي په بازار کې د پیسو عرضه کمه کړي یا د افغانیو عرضه کمه کړي، نو دی ډالر چې دی بازار ته وړاندې کوي د لیلام په شکل او په مقابل کې افغانۍ راټولوي او برعکس هم د افغانیو د ارزښت د ساتلو لپاره دغسې کار نه کار اخلي. دوهم موږ سره ډسکاونټ ریټ ده. کله چې سنټرل بانک یا په نورو هیوادونو کې په هندوستان کې ډسکاونټ ریټ ته ریپو ریټ هم وایي، کله چې د سنټرل بانک لخوا خصوصي بانکونو ته پور یا قرض ورکول کیږي په هغې باندې یو انټرست چارج کیږي. نو که سنټرل بانک وغواړي چې زیاتې افغانۍ بیرته راټولې کړي، دغه انټرست ریټ یا د سود سلنه زیاتوي، مثلا د 5 نه 10% ته کوي. او که وغواړي چې په بازار کې افغانۍ زیاتې پرېږدي، نو د سود سلنه کموي، 10 نه 5 ته راټیټوي. په هند کې چې د هند ریزرو بانک چې د ریزرو بانک اف انډیا یا آر بی آی ده، هغې دې ته ریپو ریټ وایي. ریپو ریټ هغه ده کله چې د هند آر بی آی یا ریزرو بانک خصوصي بانکونو ته پور ورکوي، سود سلنه پې چارج کوي. او همداشان ریورس ریپو ریټ په بعضې وخت کې خصوصي بانکونه سنټرل بانک ته د هند هم قرض ورکوي چې هغې ته موږ ریورس ریپو ریټ وایو. په کله چې د سود سلنه لوړه وي، نو د سنټرل بانک هدف دا وي چې د پیسو عرضه په بازار کې کمه کړي، او چې د سود سلنه کمه وي، نو د سنټرل بانک د منیټري پالیسي هدف دا وي چې د پیسو عرضه په بازار کې زیاته کړي. بل ریزرو ریکوایرمنټ ده. ریزرو ریکوایرمنټ ریشیو یا ټریپل آر چې موږ ورته وایو، دا هغه ده چې هغه جبري زیرمه ده چې د سنټرل بانک لخوا د خصوصي بانکونو څخه اخیستل کیږي. کله چې د ریزرو ریکوایرمنټ ریشیو یا سلنه په فیصدۍ باندې زیاته وي، نو د سنټرل بانک هدف دا وي چې خصوصي بانکونو نه زیاتې پیسې راټولې کړي او په بازار کې د پیسو عرضه کمه کړي. او کله چې دا د سود سلنه کمیږي، د سنټرل بانک هدف دا وي چې په بازار کې د پیسو عرضه زیاته کړي. له یاده دې پاتې نه وي چې د پیسو د عرضې زیاتوالی معنا دا چې د بهرنیو اسعارو په مقابل کې زمونږ د اسعارو د ارزښت کموالی ده، او په بازار کې د پیسو کموالی د بهرنیو اسعارو په مقابل کې زمونږ د اسعارو د ارزښت زیاتوالی ده. نو په همدې اساس باندې ریزرو ریکوایرمنټ ریشیو د هر فیصدي په مختلفو ممالکو کې فرق کوي، عموما د 5 نه تر 10 پورې، خو تر 20 پورې هم دا پرولانګ کیدی شي. بله وسیله د مانیټري پالیسي چې کوم ده، هغه پرنټینګ منی ده چې دا یو ناخوښه نظریه ده، او د هغې لامل دا ده
چې د دې په مقابل کې په کم نه په جی ډي پي کې انکریز رامنځته کیږي او یا هم د دې په مقابل کې کم پشتیبانه د سره زرو یا د ډالرو په مقابل کې وجود نه لري، فقط د ډیفیسټ فاینانسینګ یا فاینانس ډیفیسټ د تکامل په خاطر باندې نوې پیسې جریان ته داخلیږي او دا ډېر ستر انفلاسیوني تاثیرات لري. همدا شان بل ډایرکټ انسټرومنټ ده یا مستقیمه وسیله ده چې د پولي سیاست د تطبیق یو مقداري ټول دی ته ویلی شو یا سبب موږ ته ویلی شو چې کله سنټرل بانک مستقیما د خصوصي بانکونو د قرض په پالیسیانو کې مداخله کوي، مثلا سیلینګ په کریډټ باندې لګوي یا ورته وایي چې د 1.5 لک ډالرو نه تاسو زیات پور نشي ورکوئ پر شخص یا پر کمپني، او یا همدا شان کوټه ان کریډټ یا په انټرست ریټ باندې کوټه لګوي، سهم هغه فیصدي انټروال ورته تعینوي چې دا هم ناخوښه نظریه ده ځکه چې مستقیما د کمرشل بانکونو په چارو کې مداخله ګڼل کیږي. دا خو عموما موږ سره کوانټیټیټیو میجرز و چې د مانیټري پالیسي د تطبیق په خاطر باندې د مانیټري پالیسي ډپارټمنټ لخوا عملي کیږي، د دغه وسایلو نه کار اخیستل کیږي چې په بازار کې د قیمتونو ثبات رامنځته شي. بل موږ سره کوالټیټیو میجر دی چې په هغې کې عموما پرسویشن ده یا تشویق ده. سنټرل بانک متواتر یا مسلسل ډول باندې د پرایویټ بانکونو سره ملاقاتونه کوي، ناستې کوي، جلسې کوي او هغوی ته وایي چې زموږ او ستاسو بانکینګ فیملي یو بانکینګ فیملي ده، نو باید د سنټرل بانک د اهدافو د تاخیر د اهدافو د تعقیب په خاطر باندې یو بل سره کار وکړو، یعنی اخلاقي هڅونه کوي. بیا که چېرته د پرسویشن پالیسي کار نه کوي نو بیا سنټرل بانک کولی شي چې مجازات هم رامنځته کړي یا د مثال په توګه په خصوصي بانکونو باندې خپل سوپرویژن یا نظارت ټایټ کړي تر څو د دې اهداف لاسته راشي. دا زموږ د نننۍ د مانیټري پالیسي درس چې د انفلاسیون د کنټرول لپاره کارول کیږي. که چېرته تاسو غواړئ چې د یادې موضوع په اړه نوټ ترلاسه کړئ نو د وټساپ نمبر چې ستاسو په سکرین باندې ښکاري تماس نیولی شي. ډېره مننه.